په دې غونډه کې په اقتاش ولسوالۍ کې د اوبو رسولو شبکو جوړولو د کندز په کچه د کانالونو پاککاري او د دې ولایت په سطحه د دریو انکشافي پروژو په اړه بحث او د نظرونو تبادله وشوه. په ورته مهال د کندز والي الحاج ملا نثار احمد نصرت د انکشافي پروژو پلي کول د اسلامي امارت له لومړیتوبونو یادوي او له ټولو ادارو یې غوښتي چې په دې برخه کې اغیزمن ګامونه پورته کړي. یو پروژه چې کار کېږي هغه ټوله جوانب باید وسنجول سي، ښه په طریقه باندې کار وشي چې په آینده کې دغه ملت موږ او تاسو ته دعا وکړي. ځینې کارونه به داسې وو چې میاشتو 5 میاشتې به پرې وتې وي، بیا به هغه کار بېرته دوباره تخریب شوی و. په آینده کې باید دا کارونه اساسي وشي، د ټولو ملګرو توجه دې ته غواړم. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کندز په کچه لسګونه پرمختیایي پروژې پلي شوې وې.